علي رضی اللہ عنہ بارک یو ناشنا خبر راځي ښه دا راته یو طریقه وښیه هغه وایي چې کله څوک بیمار شي که نه او نه ښه کېږي نو د هغې علاج یا که ښه کېږي خو لکه وخت پکې لګي او غواړي چې زر ښه شم نو د هغې علاج دا دی چې د خپلې ښځې نه به یو څو روپۍ راوالي د ښځې مال چې د ښځې کم مالي چې کوم ورته تا ورکړي دي یا د هغې سره که هر قسمه مالي خو چې د هغې مالي نو په هغې باندې به ګبین والي په هغې باندې به څه والي ګبین او بیا به کوشش وکړي چې داسې اوبه پیدا کړي چې هغه د باران اوبه وي نو دا ګبین به د باران په دې اوبو کې واچي نو څلور صفات ستا په دې شربت کې راجمع شو هنیئا مریئا شفاء مبارکا هنیئا دلته الله وي مزیدار د ښځې هغه مال دی بې نقصانه مریئه په اسانه سره به تېرېږي مزه به درکړي څلورم ګبین ته الله شفا ویلې ده او د اسمان اوبو ته الله برکتي اوبه ویلي دي نو سم خیال دی چې داسې شربت سړی اوس کړي الله به یې نه ښه کوي خو دا نه چې د ښځې مال ته دین شي او په مخه ته وایي چې مال لا کوه زه به ځان له علاج کو نو دا یو ناشنا فایده علي بن ابي طالب رضی الله عنه ذکر کړې ده چې د دې سره تعلق ساتي